السلام علیکم ملګرو، څنګه له خیر برابر ملګرو، امید لرم چې ښه به وي. ملګرو څوک چې زموږ په چینل نه وي نو پلیز زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. باچا افیشل خواته د بیل آیکن ورسره هم دباو کوئ چې تاسو ته هره ویډیو په اسانه میلاویږي. ملګرو نن ویډیو ده چې خپل د فیسبوک پیج چې کوم دی یو وي آی ډي بل وي پیج، نو چې خپل د فیسبوک پیج چې کوم دی پرمننټ به څنګه ډیلیټ کوو مونږه چې مکمل دپاره ختم شي همیش دپاره. نو ملګرو په دې ویډیو کې را سره اوسئ. لاول به داسې کار وکړو ملګرو چې را به شو خپل فیسبوک ته، چې فیسبوک هم کولاو کو دا د فیسبوک هوم دی مثال خبره. نو موږ به د رایټ طرف ته راشو، د 3 ډاټ به وو 3 ډاټ هم چې وو نو سوري د آی ډي چې بل دا پردې لاګین ده مثال په تور آی ډي مو خپله کله لاګین کړه، د آی ډي زما لاګین شوه مثال خبره، دا هم په هوم کې ده. را به شو 3 ډاټ په وخو، بیا ما سره ښکاري تاسو وینئ چې یور 8 پیجز، نو دا یور 8 پیجز به وو. ملګرو په دې کې ما سره پیجونه دي، مثال په تور زه په دې کې ختموم. ما سره دی چې کالاکوټ واینز، نو زه د کالاکوټ واینز چې دی د همیش لپاره ریمو کول غواړم. کالاکوټ واینز به کولاو کو، کالاکوټ واینز چې م کولاو کو نو بیا به دا ووخو. ټیک شو یا دې کې بس دا به بیا یو ځل بیک کو، ما سره پیج زیات دي نو د دې وجې نه. نو را به شو دا 3 ډاټ چې کوم تاسو ته ښکاري پر رایټ باندې، دا به کلیک کو، دلته کې مور راواغست. په دې کې به موږ کلیک کوو ملګرو، ایډیټ پیج به ووخو. دا ایډیټ پیج چې کوم دی د پیج کنټرول نه لاندې تاسو وکړو، نو دا آپشن چې راکړو بیا به راشو سیټینګ ته، سیټینګ به کلیک کو. د سیټینګ نه بعد چې کوم دی ملګرو دلته به راشو جنرل ته، به په ټولو فسټ نمبر چې کوم دی جنرل به کلیک کو. د جنرل ته به لږ ویټ وکړو ځکه چې لږ لوډینګ به کوي. کله هم چې دې ته رالو نو دا د پین پیج دی، فیورټ دی، میسنجر دی، میسیج دی، دلته لیکلي تاسو وینئ چې ریمو پیج. تاسو کتی شئ د دې نه چې لږ تاسو لاندې راشئ نو دې ته لیکلی دی چې ریمو پیج، نو تاسو به دا ډیلیټ کالاکوټ واینز به ووهئ. دا چې مو ووهو دې ته به لږ ویټ وکئ. نو دې کې تاسو ته دا یو درخواست درکوي چې if you delete your page you will still be able to restore it within 14 days. دا چې کله تاسو دا ډیلیټ وخو ملګرو نو دې کې به 14 ورځې لګي، لکه 14 ورځې کې ته بیا دا نه کولا وخې، 14 ورځې بعد به په خپله باندې دی غیب شي، ورک به شي. after that you will be asked to confirm that you want to permanent delete it. نو که ته غواړې چې یاره دا مثال په تور به 10مه ورځ هم ته خفه شو چې یاره پیج نه ډیلیټ کوم، نو بیا چې هم کله د لاګین کې کولاو کې نو پیج به دې کولاو شي. نو ملګرو مونږ هم همیش دپاره ډیلیټ کوو، خو 14 ورځې به تاسو چې کله ډیلیټ آپشن ووهو دا ما ووهو page enter deletion mode you can cancel the deletion within 14 days. مثال په تور که زه په دې خپوم نو په 13 لکه په 14مه ورځو هم زه دې دا کولا وهلی شم او بیا به زما لاس له دوباره راځي. نو دا په دې طریقه باندې ملګرو تاسو خپل پیج چې کوم دی ریمو کولی شئ مکمل، چې کوم چا سره فالتو وي مثال خبره ټایم نه وي چا سره او ویډیوز ورته نه اپلوډ کوي نو په کار دی چې بس ډیلیټ کړي یا مخکې به وغواړي. نو ملګرو په 14 ورځو کې به دا تاسو بیا نه کولا وهئ او دا به په خپله باندې ډیلیټ شي. ټیک شو ملګرو، نو دا وه تر نننۍ ویډیو ډېره زیاته مننه.